پردی کټ د نیمې شپې وي. دا پخوانیو خلکو ډېر یو قوي او ډېره یو پخه خبره کړې ده. مهاجر را روان دي افغانستان ته، ښه راغلاست ورته وایو. زه تاسو ته ډېره یوه ناشنا خبره کول غواړم. پخوا وختو کې یو سړی غټه ګناه یې کوله، ډېره خطرناکه ګناه. او هغه ګناه دا ده چې د خلک یې وژل. صحیح شوه؟ خلک یې وژل، بیا یوم نه، دوم نه، لسم نه، شلم نه، تقریبا 9 نفر یې وژلي وو. نو بالاخره دا یې داسې چل یې وکړ چې یو وخت کې پښیمانه شو او غوښتل چې نور توبه وباسي، په رښتیا سره توبه وباسي. نو یو نفر ته ورغی، داسې یو نفر ته چې د هغه پوهه لږ کمه وه، وایي الله جل جلاله ما ته بښنه وکړي که به یې ونه کړي. نو دا سړي چې د دې ګناهونو ته یې وکتل چې اوهو دا خو ډېر خطرناک ګناهونه یې کړي، بیا 9 نفر یې وژلي دي که نه. نو بس هغه ورته ویل چې نه 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 ته الله جل جلاله چېرته بښنه کوي، بښنه څنګه درته کېږي، دا څه وړه خبره ده، دومره غټ ګناهونه دې کړي دي که نه. بس دا یې راولګېد، هغه یې مړ کړ چې 100 خو پوره کم که نه. نو په دې سره هغه 100 نفره د سړي پوره کړل. بیا یو نفر یې پیدا کړ، پسې ورغی، چا ورته ویل چې ډېر پوه نفر ده، هغه ته یې وویل چې ما خو دغسې بس لړل تپل کړي دي او کار ډېر زیات خرابه ده، څه وکړم؟ هغه ورته وویل چې صحیح ده، الله جل جلاله به تا ته بښنه وکړي، توبه به دې قبوله کړي، خو ته به مهرباني وکړي، یو کار به وکړي. اول خو توبه ویستل ضرور دي، خو ته به داسې وکړي چې دا ځای او دا موقعیت به پرېږدې. مهمه مشوره یې ورته ورکړه که نه، چې دا ځای او دا موقعیت پرېږده، ځکه دا خلک داسې دي چې کېدی شي ستا دا توبه په آینده کې بیا ماته شي، ته بیا راولګېږي بل نفر مړ کړي، ځکه دا خلک داسې په سور باندې برابر خلک نه وو که نه. کېدی شي دی به یې غوسه کاوه، یا به څه لانجه جوړېده، یا حتما نو یا به دی ورسره فطرتا جوړ نه و. خو هر څه چې وه، نو دې سړي ورته مشوره ورکړه چې ته دا موقعیت او دا ځای پرېږده او دا ځای بالاخره وتښتېږه، روان شه. دا ډېره جالبه قصه ده، تفصیلي په احادیثو کې بیان شوې ده، ما په نورو ځایونو کې هم کړې ده چې دا بیا څه چل وشو. خو زه تاسو ته دلته هغه کوم درس او عبرت چې غیر مستقیم ډول باندې له دې قصې نه موږ اخلو، هغه دا ده چې ته په یو ځای کې راګیر شوې، پوه شوې چې یاره دلته زما ورځ نه جوړېږي. صحیح شوه که نه؟ ګډوډي ده، ګناهونه رانه کېږي، مسافري ده، تا ته هلته کارډ نه درکوي، پاسپورټ نه درکوي، ذلیله کوي دې، بې عزته کوي دې، شپه ورځ په تا باندې سختیانې راځي، تجارتونه ستا جوړ نه شول، کور ستا آباد نه شو، دلته هم د سره په جنجال. نو څه کوې دی الله بنده چې پردي ځای کې پروت یې. صحیح شوه؟ او دا کټ دی بیا هم پردی کټ دی رانیولی تر نیمې شپې پورې. موږ تاسو ته اسلام دا راهنمایي کړې ده چې موږ تاسو باید سنجش وکړو او ښه فکر وکړو، مشوره وکړو او د خپل ځان لپاره ښه ژوند جوړ کړو. مخکې له دې نه چې موږ تاسو باندې یو مشکل راشي که نه، یو جدي ستونزې سره مخامخ شو، موږ تاسو باید آمادګي ورته ولرو چې څنګه له دې ستونزې نه ځان وباسو. یو نمونه درته در کوم، نبي علیه الصلاة والسلام ګورئ، دا چې د مسلمانانو مشر و، داسې نه و چې په غفلت کې ویده یا قرار بېغمه که نه ناست وي او خبر هم نه له حالاتو. نبی علیه الصلاة والسلام ویښ انسان و، مخکې نه یو داسې اندازه لګوله، فکر یې کاوه، مشوره یې کوله له صحابو سره، ملګرو سره چې څه چل وکړو بالاخره تر څو له دې مشکل نه راووځو. یو وارې په شپه کې خطرناک اوازونه شو په مدینه منوره کې، داسې خلک یې وډار کړل، ټول خلک له کورونو راووتل که نه، چې دا څه خبره ده، څه مشکل ده که نه. نبی علیه الصلاة والسلام له هغې خوا بېرته راغی، مسکا شو، چې هېڅ خبره وایي نشته ده، مطمئن اوسېږئ، بېغمه ویده شئ، او ما هر څه حالات تعقیب کړي دي، دقت مې کړی ده، ورخطا کېږئ، کومه تشویش وړ خبره نه ده. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې مسلمان ته څه کول پکار دي. له دې قصې نه موږ تاسو څه عبرت اخلو؟ هغه دا ده چې مسلمان باید کوشش وکړي داسې یو لاره مسیر انتخاب کړي د خپل ژوند لپاره چې هم له خطر نه دفعي، هم بې عزته نه شي، هم شرمنده نه شي. نو تاسو ښه پوهېږئ چې کومو هیوادونو کې تاسو ژوند کوئ که نه، ستاسو ژوند هلته جوړېږي. هغه څوک چې مالداره دي، حتی په ژوند یې په هغه ملکونو کې هم ژوند جوړ ده او څوک څه نه ورته وایي، خو چې تاسو پوهېږئ چې ستاسو کاروبار مخکې نه ځي، بیا د غریبانو لپاره بهترین ځای خپل وطن ده، خپل وطن ګل وطن، دلته راشئ. بیا انشاءالله حد اقل خپلو خپلوانو سره به یې دا ښایسته هوا، دا ښایسته میوې چې څومره ارزانه دي، له دې نه به تاسو استفاده کوئ. حد اقل خپلوانو سره به نږدې، حد اقل خپل ملک کې به په آزادانه ډول باندې ګرځېدلی شئ، او ورځ تر بلې به انشاءالله فکر وکړئ چې څنګه پرمختګ وکړو، څنګه مخکې لاړ شو. نو مهاجرین ورونه را روان دي له ایران نه، په ځای د دې چې موږ تاسو تشویش ورته وکړو، غمونه ورته وکړو، نه، دا باید د یو نوي پیل
لپاره انشاءالله یو ښه پیل وګڼو او د آینده لپاره انشاءالله مثبت فکر ولرو چې آینده کې به موږ روښانه ژوند انشاءالله ولرو. د آینده لپاره باید موږ تاسو منظم په پلان باندې، په فکر باندې، په سوچ او په مشوره باندې مخکې لاړ شو. خفه کیږئ مور ته دا چې تاسې خپل هیواد ته راغلی، بلکې خوشحاله شئ او هر څه کې د الله جل جلاله یو خیر وي. انشاءالله ستاسو به په همدې کې خیر وي. خوشحاله او آباده واوسیږئ او ستاسې د پرمختګ او نیکمرغه ژوند په هیله.